دریم کار چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی حدیث کې قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. یو نفس وجل، یو مسلمان وجل، یو انسان وجل، هغه چې الله د هغه وجل ناروا کړي دي، دا په اکبر الکبایر کې راځي. د کفر نه بعد دا غټه ګناه ده. ولې؟ ځکه چې د الله په مخلوق باندې حمله کول دي. په شرک ولې لویه ګناه ده؟ ځکه چې د الله په حق حمله وکړه. اوس دا قتل ولې غټه ګناه ده؟ بې ګناه انسان وجل، ځکه چې د الله په مخلوق یې ناروا حمله وکړه. په پښتنو کې خو دا ډېره عامه شوې ده، زموږ په ملکونو کې او نن سبا بلکې عام بلوا دقه ده چې مسلمانان په یو بل پورې نښتي، د کفر ټاپې په یو بل لګوه وجنه. او حدیث کې دا راغلي دي. موږ هغه حدیثونه بیان کړي دي کله چې موږ علامات د قیامت ذکر کول، چې قیامت ته به نږدې ویکثر الحرج، حرج به ډېر شي. صحابه کرام وی رسول الله حرج څه ته وایي؟ وی القتل، قتل به ډېر شي. مسلمانان به د یو بل وینې تویوي، بلکې داسې وخت به راشي، الله اکبر، او دا نن سبا دا وخت هغه کم چې ووجلی شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته به دا پته نه چې زه ولې دا خلک ما مړ کوي. خو دا واوره، وایي دا څوک چې مړ کوي ده ته هم پته نه چې زه یې ولې مړ کوم. دومره به دا قتل عام شي. یو حدیث کې دا راځي، وایي رور به رور مړ کوي، د تره زوی به مړ کوي، یو سړی به رالګي، د ماما زوی به مړ کوي، خپل خپلوان به مړ کوي. ولې دا نن سبا نشته؟ په انچا په پوټ ځمکه باندې خلک یو بل وجني لګیا دي، په معمولي خبرو باندې یو بل وجني. په دې روژه کې د تېرې شوي روژه کې په مغه خبرونه اوره، په واوره باندې یو بل وجني، په واوره، په دروازه باندې یو بل وجني دي، په لاره کوڅه باندې پښتانه یو بل وجني، د کفر ټاپې په یو بل لګوي وجني. دا څه معمولي ګناه نه ده. ګوره، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. سوی الله وی نه به وجني یو نفس په ناحق مګر هغه چې په حق سره شریعت اجازت ورکړي هغه ته بیانوم. سخت وعید په دې باندې راغلی، د معمولي خبره نه ده. ګورې، ومن یقتل مؤمنا متعمدا، او چا چې یو مؤمن مړ کو متعمدا، قصدن عمدن مړ کو، واوري د معمولي خبره نه ده، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، جهنم ته به ځي همیشه د پاره وي. وغضب الله علیه، الله د ته په غضب او په غصه کې دی. ولعنه، لعنت پې وي الله. واعد له عذابا عظیما، او د ده دپاره الله لوی عذاب تیار کړی دی. د معمولي ګناه ده؟ دا وړه خبره ده؟ دومره غټې خبرې دي. الله پې لعنت ویلی دی، الله ورته په غضب کې دی، همیشه دپاره جهنم کې دی، سخت او دردناک عذاب به ده ته میلاویږي. داسې معمولي خبره خو نه ده. یو حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله. یو سړی چې د دې خبرې ګوهي کوي که نه، چې لا اله الا الله، نشتی د عبادت حقدار مګر یو الله، د ده وینه په مسلمان باندې څه ده؟ حرامه ده. خو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وضاحت کړی دی په هغه حدیث کې، الا باحدى ثلاث. درې خبرې چې وکړي د ده قتل بیا روا دی. خو هغه هم زما او ستا په لاس کې نه دی. د چا په لاس کې دی؟ د حاکم وقت په لاس کې دی. اصل الثیب الزانی، هغه زیناکار سړی چې واده کړی او هغه زیناکاره ښځه چې واده شوي، د دوی سزا رجم دی. او دویم والنفس بالنفس، یو سړی راولګي بل سړی قصدن مړ کړي، د ده په حق کې قصاص دی. او دریم والتارک لدینه المفارق للجماعه، هغه سړی چې مرتد شي د اسلام نه، والعیاذ بالله. الله دې زموږ د ایمانونو او د دین د الله زموږ حفاظت وکړي. یو سړی مرتد شي د دین نه واوړېدو، به دې به قتل کېږي. خو دا خبره یې د ساتئ چې دا درې قسمه خلک دوی له سزا ورکول او د دوی وجل دا هم زما او ستا په لاس کې نه دي. ګورئ، دا حاکم وقت، قاضیان، هغوی به دا فیصله کوي. دا حدیث مې دې دپاره ذکر کو چې د دوی نه علاوه بېګناه نفس وجل، تر دې چې یو کافر، ګوره کافر چې د مسلمانانو سره عهد یو لوزي او ذمي کافر او ټیکس ورکوي، دی هم نشي قتل کولی. بلکې حدیث کې خو دا راځي چې چا داسې کافر مړ کو، ده باندې به د جنت خوشبو نه لګي، د جنت خوشبو به پې نه لګي. نو ستاسو څه خیال دی چې یو سړی راولګي یو مسلمان ووجني؟
یو سړی کلمه وایي، یو سړی موحد دی او وجني، دی به څه جواب ورکوي؟ اسامه رضی الله عنه چې کله هغه سړی مړ کړو، هغه کلمه ووایي او ده مړ کړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اسامه د قیامت په ورځ به د دې کلمې سره څه کوې؟ الله اکبر، څومره د یېرې خبره ده. د قیامت په ورځ به د دې کلمې سره څه کوې؟ دا کم خلک چې د مسلمانان وجني بې ګناه، زه دوی ته وایم د قیامت په ورځ به د کلمې سره څه کوئ؟ څه جواب به ورکوئ چې دا کلمه د الله په مخ کې تا راونیسي چې د دې سړي د توحید کلمه ویلې ده او ده وجلی، د وجلو حقدار نه و او ده وجلی. څه به وایي؟ هغه حدیث کې راځي، موږ بیان کړی هم دی، وایي دا مقتول به راولېږي، دا کوم چې وجلی شوی دی، دا قاتل به د سر نه ونیسي او داسې د الله مخې ته به یې راکاږي، د عرش طرف ته به یې بوځي، وایي به چې یا ربي ای الله، ای زما ربه، څومره د یېرې خبرې دي، ویا ربي ای زما ربه سل هذا لما قتلني، د ده نه تپوس وکړه د زه ولې وجلی به؟ ته به الله له څه جواب ورکړې؟ تا ولې وجلی؟ په ځمکه دې وجلی؟ په معمولي جګړه دې وجلی؟ په یو دوه درې کنځلو دې وجلی؟ په واوره دې وجلی؟ بدماشي دې کوله؟ په مسلمان دې د کفر ټاپه لګوله ځکه دې وجلی دی؟ ځکه دې ګناه نه ځان لرې ساتي، غټه ګناه ده. او څو ګناهونه شو؟ 3.